أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او مخالفتونه یې زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، هغوی له به تکلیف ورکو، د هغوی صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګې م کولې. لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته، ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل و. جرګه یوه نه وه، درې جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیہ السلام یې راوغوښته. دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدرم کو، او پیغمبر علیہ السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی. د بچو نه به زیات د نبی علیہ السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد. نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره، تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمنی جوړه شوه، قوم په قوم دشمنی جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغوی به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلی دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري، نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډو ورکوله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي موږ ورکو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دی او که درې دي. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلی ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږي. موږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبی علیہ السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د لوی قوم سره یې متعلق و او هوښیار او قابل و. نو موږ دا په شرطونو نه ورکوو، موږ دا فخر ګڼو. دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږي موږ وله ورکوو. که دې مشري د دې کلي غواړي، اوس نه موږ مشر دی. که د علاقې غواړي، د مکې نه بار د نور علاقې، یاره هغې کې به موله موږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې موږ سره جوړه وکړي. په څه جوړه به په څه کوو، جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې موږ د ده دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل مونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې کوي، دا په دا پابندي پې نه لګوو. مرګري چې څه کوي ادب کوي، هغې پابندي پې نه لګوو. خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زمونږ د دین بد بنوئ. زمونږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زمونږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د کم خوښي بس اپیشه دې پیشه، مونږ به دې نه چیړو، دې مونږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیہ السلام ته وکړلې، نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړو شي. نو ورته دا ټکي هم پکې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زم ستړی نشم کولی او تم نشي کولی، نو دا جوړه بخي. تا دین چیړه ته دوی مچیړه، ته خپل دین چلاوه، دی به خپل دین چلی. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه، باقي لګي اوس خپل کار کوه.
نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړو د سترګو نه وښکې وبېده چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی، نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی، نو دیم جوړ مانه مخ اړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکاجي دا ټول مشران زما د قوم ناستی، زما د دغه ذات باندې قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې ما کم دین راوړی دوی پکې د دنیا م عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی، نقصان پکې څه دی؟ مشري نه غواړم، پیسه نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشرانی، زه مشري نه کوم، دا زما د قوم مشران دي او کم دین چې ما له الله را کړی دی کې دي بهتري ده نه پوهېږي، عرب او عجم به د خلکو تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق ته ونه کته چې د نبی علیہ السلام مرګره شو، په ټوله دنیا حکومت نه شو د پیغمبر علیہ السلام نه پس. حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي، ټول به تابع شي او خیر یې دی پکې زما دا وی بس کرواره نورې خبرې دا پرېږده، قوم هم بلوه شوې ته موږ ته نصیحتونه نور مه کوه، خو دا چې موږ درته څه وایو دا ومنه. وی ښه نو خبره واورئ، دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی، دا راکوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي، نو په هغه ذات مې د قسم چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې هم پرېنږدم، نه پرېږدم. څه به کوم؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم. اسلام چې مالکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقی دینونه به د اسلام د خپو لاندې لالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس سمودراله خو بیا تتر بتر شوه. اوس هم مونږ اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام د پاره او کم دین د پاره چې نبی علیہ السلام قربانۍ کړې دي، کم اسلام د پاره چې هغې هجرت کړی دی او د کم اسلام د پاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او د طائف سفر د طبیب چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي دې له نه هغې خو د مانځه نه نه منې کوي، خپل مونځ دې کوه، خپل ذکر و اذکار نه نه منې کوي، خپل ذکر و اذکار دې کوه، خپل صدقې نه نه منې کوي، دا خپل دې چلوه، دې نه دې نه منې کوي. مونږ والا به نه چیړې. نبی علیہ السلام وی خامخا به چیړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم. او قوم پیشه او کار پیشه او چې مې مرګ مقرر د خدای را طرف نه هېڅ پروا مې نشته. او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تانم ګیله نه کوم، خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانې کړې ولاړ. خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو. مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم. الله وی نه رضیت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام دی. اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی، یوازې ذکر و اذکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضیت لکم الاسلام دینا، کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تیرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي، کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی دغه له محنت کړی دی. د نورو څیزونو نه خو کافرو نه منې کوه سره جوړه کوله، هر څیز کې ورسره ملګرتیا کوله، وی دا به نه کېږي. لیظهره علی الدین کله، زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم. او اقسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې. دغه مصله وه د حضور پاک او زناکار ته به تې رجم میلاوېده، سنګسارېده به، د غل لاس به تې پرې کېده او ډاکوله به سزا میلاوېدله. دغه مصله وه. پیغمبر علیہ السلام دی مصلې له هغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل که، محنت وشو الله حاصل که. د مارونو
چې داسې مخې تو کو نو ابو طالب ورپسې آواز وکړو پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی وراره وی دی خوا راشه ته څه وایې چې زه به دنه لاس والمه هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي زه به د سره یک تنها ولاړم زه خپل کار کوه خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه دنه لاس نه اخلم ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې ما ته خو د خپل نیکه نه د پلار نه عبدالمطلب نه د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې زه تا نشم ضایع کولی ستا د سترګو اوښ کې کرکڼې نشم لیدلی هېڅ فکر چې ونه کې جرګې درې وشوې نبی علیه السلام سره درې ځله دوی خپل غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده غټ غټ میټینګونه وشو خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره اسم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل میشن پیسه نه غواړم ان اجر الا علی الله اجر خود د خدای نه غواړم ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زه وی بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه یو کال زموږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام نبی علیہ السلام دا خو سو د دکاندارۍ خبره نه ده چې یو کال به دکان ته چلی او یو کال به چلو او دا سګړې چیلی خو نه دي چې یو کال به ته پېخلې او بل کال به زه پېخلم او داسې ځمکه خو نه ده چې یو کال یې ته کر او یو کال یې زه کرم دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وی بس پته ولګېده چې تاسو زما ملګرتیا نه کوئ او زه خو ستاسو نه کوم تاسو زما خدای ته شا کړې ده ما ستاسو بوتانو ته شا کړې ده زما خپل یو دین ستاسو خپل دین زه بېخموزه چې په دې کارو نه شو چې په جرګو مو نه شو دی خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه یې وکړل وی داسې کار کوو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهې او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهې نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیه السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه دی نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی نو صحابو ته وی داسې وکړئ چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ حبشه د جدې چې دا کوم لوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو حصه ده هلته حبشه ده لاړل هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی و بیبي مؤثره ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي یو پکې ابو حذیفه دی ابو حذیفه څوک دی دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار او عتبه د هغه زوی دی پلار کافر زوی دومره تکلیف کې دی پلار به و او قوم به و چې ټینګېدی نشي غریب حبشې ته حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهله د ښځې نوم و سهله د سهیل لور سهیل ځان له لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده یو بل کس و ابو سلمه به یې ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح له راوستې ده ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه ورسره یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي رورم او د مدینه منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو
او پیغمبر علیہ السلام مبارک د قبر تکې ناس نو جړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورشه او تیګ راوړ چې په دې سری ولا کیدو په دې قبر چې په خپل رور پیژنه او تیګ درنه وچانه شروع چتولې نو نبی علیہ السلام په خپل پاسید او صحابي وای د حضور پاک دا غسپینو لیچو هغه منظر مې وسم پسترګو کړي چې لاستونی اوچت کړ او هغه تیګ راواغشت او په قبر یې وته کې خو دا په دې بدل خپل رور دا قبر پیژنه دا غریب حبشه ته د هجرت وکړ یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه بل دی سهيل بن بيزاء رضی الله عنه بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بل زبیر بن العوام رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام د ترور دوی دی بل دی مصعب بن عمر رضی الله عنه دا یول سړی او دا پینځه خزه دا لاړل او اتفاق تا ګور الله مدد کو چې څنګه حبشه ته چې څنګه دوی د مکې نه اوتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1115 کسه قرآن اوتل نو قوم یې ولېږه وی شابه راوینیسه زری راولې پات کړو کې راولې په زنجیرونو کې دا رانه تختی کم خوا دا کافر ورپسیو دی مخ کیو چې دی جدي تور رسیدل کیشته تیار ولاړه دا کشوی و دی وسو کسانو زی پکیو حبشه تتل کیشته نو دی ولا 15 درهم ورکل په 15 درهم وسره په کاره خبر وکړه او ورو خطل چې کیشته روانه شو سمند لاړه دا کافر غاړه ته ورو رسید خو بیا خو کیشته روانه شوی و نو دا دقه سي حق دک پاتش دا 14 کسان دا حبشه ته ورسید چې حبشه ته دی لاړل واقعي د حبشه بادشاہ خسړیو نجاشي دیر خ امن ورکړ او زه بیغما خپل کار کوي دلته تاسو ته هیڅ کوم غږ نشي کوله اتفاق ته ګوره یو پراپګاندا خوره شو وې د مکی خلک مسلمانان شوی دي یو غټه پراپګاندا خوره شو نو دی خوشاله شو دی وی چې راځي چې خپل کلی ته خپل وطن ته ځکه خپل وطن پر خودل خو ګران کار دی زه چیزو نو دی واپس رالل چې رالل نو هغه خبره درو خاتلې و نو بیا روان شو سپکه پاتې شو او سره روان شو نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و دی واپس را وستل دی د پاره الله چې د نور مسلمانانو ته د حبشي صفاتو کې او دا کم کمزوري دي په مکه کې چا بے وسه خلق دی بے قوم خلق دی یا د قوم خلق دی خو خپل پلارانو رشتہ داران نه پریدي نو چې دا ټول حبشه تلار شي نو دی را لدی صفاتونو کول د حبشه چې ډېر نیک بادشاہ دی او ډېر خسړې دی او ډېر خجون پکې مونږ تیر کا نو دی اوس پکې واپس شو او سپاتې شو نو په دویم هجرت کې شپږت یا سړی او ولس خزي حبشه ته روان شو شپږت یا سړی ولس خزي وي دا غي د نمونه لوی فرسته انمونه درته ناله شپږت یا کسانه ولس سړی او چې دی څنګه لاړل نو کافرانو څه چلو کو هغه یې را داسې کار دی چې دا خو د دې نه به یو مسلمانېږي او حبشه ته بځي اسنه د حبشه بادشاہ مرګري نشي په بل غم ونړو نو هغه یو دوه کسان منتخب کړل یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وخت لا کافر دی رست مسلمانېږي او یو عبد الله ابن ابي ربيعه دا دوه کسان منتخب کړل ودا سو کې چې تاسو لار شه د حبشه بادشاہ ته نجاشي له او تحفه تحائف ځان سره واغشتل د دنیا نو تاسو بلال شه نو داغه چې کوم د دربار خلق دی نږدې وزیران او داغه د پارلیمنت او د مشورې خلق هغه له تحفه ورکه په خپل اعتماد کې والے او بادشاہ ته وایي چې دا خلق دی او دا مونږ ته را واپس کما کېتا نو دا خلق پر او شړه دوی لاړل حبشه ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفه او تحائف وړو دغه ټول قوم مخالف دي قوم پیسې را جمع کړې دي تحفه تحائف د نجاشي بادشاہ درباریانو لور کړل وزیرانو له سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې مېسې ورکړي او دوی له تحفه ورکړي وی داواله او مونږه بادشاہ سره ملو کې او دا کم خلق چې کم تاسو سره زمونږ د دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړي چې دا مونږ مکې ته بوزو هغه به ودرېږه بغیر د بادشاہ نه خدا کار نه کېږي بادشاہ نه مشوره الو که د هغه نه بغیر درکو خبر شي مونږ ته ضرر نه رسېږي چې بادشاہ سره مشوره وکړه وی صاحب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه او هغې پسې د مکې یو ډله راغلې ده یو دوه غټ غټ مشران دي
هغې وایي چې دا مونږ له واپس که نو صاحب که دې خوښوي نو دا شرپسنه چې دلته مونږ ته شر جوړ نه کړي دا به ورسره واپس کړو. نجاشي وایي څنګه د ما د اجازت نه بغیر یې واپس کوئ؟ راولئ دواړه ډلې راولئ، دغه تاسو چې ورته شرپسن وایې دا هم راولئ، او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولئ، زه ورسره یو څو خبرې کوم. حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې دی، او وایي چې مونږ راغونډ شو نو مونږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي، د نجاشي دین خو هم جدا دی، زمونږ دین خو هم جدا دی، او دا خو دې تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي، او نجاشي له ځان له تحفې راوړې وې، رښتیا هم واپس نه کي. څه به وایو؟ صحابو میټینګ کو چا وې دا ځکه تپوس به رانوس کوي د عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ته خدای وایي، دا نجاشي او دا حبشې والا دا به څه کېږي؟ لوی ازمایش دی. فیصله په دې وکړه چې رښتیا به وایو، رښتیا وکړه چې څه خیر دی که نه، قسم دی که دا په بل څیز کې شته دی، په رښتیاو کې ډېر لوی خیر. تاسو ته عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیاو قصه نه ده معلومه؟ غلو چې قافله ګیره کړله ټول یې لوټ کړل، درته وایي بچې تا سره څه دي؟ وایي ما سره دومره دومره پیسې دي. وایي کوم ځای دي؟ وایي دې ځای کې پرتې دي. چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته مونږ ته الوې غلو ته پیسې ښې، دا ولې؟ وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وی، دروغ نه وی. ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو، د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو. رښتیا به وی، دروغ به چرېم نه وی. دروغ د خدای دشمني ده، دروغ ډېره لویه ګناه کبیري ده، الله خفه کول دي، بنده خوشحاله او الله خفه کې داسې به چرېم نه کې، خدای دې رانه خفه نشي. فیصله په دې وکړه چې جعفر ته، دا جعفر څوک؟ د حضور پاک د ابو طالب زوی دی، مسلمان ویل اشتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړو، دی کې دا مسلمانان وردن نه شو. چې دې څنګه وردن نه شو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کوله. کافر چې ورلل هغې ورته سجدې وکړې، مسلمانان چې ورلل سلام یې واچو. بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شرپسند دی. او مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل ستا د دربار دا قدر دی، عزت یې دله داسې وکړو چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وایي، سجده یې راته ونه کړه. نجاشي غوسه کو. نجاشي د مسلمانانو نه تپوس وکړو، وایي دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته وایي؟ وایي صاحب مونږ یو کس دی زمونږ پیغمبر دی، هغه مونږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوئ نو یو بل ته به دعا کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او دا تعلیم یې را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي. دا مونږ ته خپل پیغمبر ښوولی دی. وی صرف اوشره دا خلکه درباریان ورته وایي وی چپ داسې نه پوهېږې، صبر وکړئ، تحقیق به کوو، هغې نه پس به نورې خبرې کوو، تحقیق به کوو. وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی دی حبشې ته او دا قوم در پسې راغلی دی مطالبه کوي مانه چې دا مونږ سره کا، څنګه راغلی څه چل دی؟ حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسید یو ډېر ښایسته ښکلی تقریر وکړه د نجاشي په دربار کې، او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او گورنران او دنیا ناسته را او دې پاسید او دا تقریر یې وکړ، وی ای بادشاه مونږ هغه قوم چې مونږ به مردارې خوړلې، مونږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼی به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م وغورځو، او چې کاڼي به نو مونږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م پې ولشله او په هغې ته به م سجدې کولې او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې. دا زمونږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په مونږ کې وه. داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې مونږ دې نه کړې، نه مو مور پیژندله، نه مو پلار پیژنده، نه مو لوڼه پیژندلې، جمدی به م خښولې
اولاد بم جمدې خخو. نو یو لک مونږ کې خدای را پیدا کړ، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. مونږ پلارم پیژنو، مونږ نیکم پیژنو، مونږ قومم پیژنو، مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې، او دوی ته هم پته ده دوی هم پیژني. هغه لک مونږ ته ووی چې الله یو د شریک وله نشته، او زه د خدای رسول یم. ډاکې به نه کوې، غلا به نه کوې، د مشر به قدر کوې، عزت او احترام به کوې، ما سوا ته سجده به نه کوې. د خیر او د شر مالک الله دی، بل څوک نه دی. او که د الله تابعداري مو کړه جنت به درکوي، او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به درکوي. لوڼه به جمدی نه خښوې، کنځل به نه کوې. او چې کوم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به یو بېګناه سړی رونیوه، بېګناه به د بل په ځای نه رانیسې. دا خبرې راته وکړې، مونږ د هغه ملګري شو. او دوی وایي تاسو ولې ملګري شوي یې؟ حضرت جعفر ورته بیا یو ټکې وایي، وی صاحب دې نه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېته غلامان یو د دې خلکو، که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه را تښتېدلي یو، نو بیا هم وله ورکه. دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو. نجاشي د هغې نه تپوس وکړه، وی دا هم غلامان دي؟ هغې وی نه نه نه، غلامان خو نه دي، دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي. وی ښه دویم تپوس دې وکړه، که مونږ مرګ کړي مړ کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا هم وله ورکه. نجاشي ته تپوس وکړو، وی دوی څه مرګ کړی دی؟ وینه پې ستاسو پورې ده؟ وی نه 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 نه، هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی. وی ښه درېیم تپوس ته وکړه، که مونږ غلا کړی او د دې نه تښتېدلی یو، مال هم ترې راوړي نو بیا هم وله ورکه. نو هغه ته بیا تپوس وکړه لکه څه مال یې ده نه راوړی دی؟ وی نه نه نه، یو روپۍ هم را نه راوړی، یو قیرات هم نه دی راوړی، مړ هم ته نه دی کړی، مال هم ته نه دی راوړی، عزت ته مولا تاوان نه دی رسولی. نو دی په څه بنیاد مونږ ځان سره بوتلل غواړي؟ څه چل شوی دی چې دی مونږ له سزا را کوي؟ زمونږ خپل دي نه دوی خپل دي. نجاشي ورته څه وایي حضرت جعفر رضی الله عنه ته، وی دا پیغمبر چې درته کومې خبرې کوي د هغې نه لږ غوندې ما ته ورولی شي، دی چې درته څه وایي اورولی شي؟ حضرت جعفر وی بالکل. حضرت جعفر وی سوچ میں کو چې قرآن ورته د کم ځای نه وویم، کم ځای نه وویم. وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام، او بیا دا مې ورته تلاوت کړل. وی چې دا مې تلاوت کړل د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو. واذا سمعوا ما انزل الیه ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا به، چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه د اوښکو قطار بیا بیا وی جړل. وی صاحب بس اپوی شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم کو. نو فوراً وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه. مطلب یې دا چې عیسی علیه السلام ته خدای وی او دی خو ته د خدای بنده وی، دی کې به راګیر شي. نو هغه ورته وی ستاسو سره د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی؟ حضرت جعفر وی ما ورته ووی چې زمونږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول دی، د خدای زوی نه دی. وی وګوره چې کنه ستاسو خدای ته د خدای بنده وی، دا عقیده ده. او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو، ځکه خو عیسایانو زمونږ خدای ته د خدای بنده وی. نجاشي وی غلی کینه، یو ډکې روچت کو، یو معمولی غوندې ډکې روچت کو او داسې کړې. وی قسم مې د الله په ذاتي چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه وی، عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی. ټکې ویلې دي او اډر یې وکړو وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي، وی دا ټولو ته واپس کړې. زه په مخامخه دا زما میلمانه دي، اوسه پورې عام خلکو، اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو د مسلمانان، لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دی ژوند تېری. بدو کې ښه شوه. او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ؟ نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میلاو، دا خدای را کړی ده. او واقعي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها یو روایت دی، هغه د دې متعلق فرمایي وی چې نجاشي وی چې دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو. وی د دې څه مطلب دی؟ وی د دې نجاشي بادشاه د اصحمه نوم، یو د پلار او یو یې ترو، دې د پلار نه یک تنها و
او د ترې 12 زامنو. نو قوم دا خبره خوښوله چې دا بادشاهي زمونږ په دې قوم کې پاتې شي، چې دا بل خوا منتقل نشي. نو د دې نجاشي دا پلار هغې وی که دا نجاشي دا پلار مړ شو خو بادشاهي نیغ دې زوی لځي، دې نجاشي لځي، دې اسحمه لځي. او اسحمه که مړ شو نو لاندې خو بل څوک نشته، نو بادشاهي به زمونږ د قوم نه بل خوا لاړه شي. نو راشه د دې نجاشي دا پلار به مړ کو نو بادشاهي به یې د رور ته پاتې شي. نو د رور یې 12 زامن دي، نو چې هغوی خلاصېږي نو ډېره زمانه به پکې تېروي، بادشاهي به قوم کې پاتې شي. د نجاشي پلار یې مړ کړ چې مړی که د نجاشي تره ته بادشاهي پاتې شوه. د حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي، د ده نوم اسحمه و. هغه تره ته بادشاهي پاتې شوه. دا الک ډېر هوښیار و د نجاشي، د تره ډېر لوی خدمت وکړو او دی پروا ونه ساتله چې زما پلار دې قوم وجلی دی. ډېر زیات خدمت وکړو، ډېرې ښه مشورې به یې کولې. او د بادشاه چې کوم خپل 12 زامنو دی که ته مړ شو د حکومت دله ځي، دا لږ هوښیار دی. وی څوک هم وی دا مړ که، وی نه د پلار ملک اوس را باندې د غریب دا زوی وجنې. وی خره دې دربار نه وباسه. وی داسې به وکړم. نو یو سوداګر په لاره روان و، هغې راوسته. نو دا نجاشي دی پې په 600 درهمه خرڅ کړ. وی دې د وطن نه وباسه، دا زمونږ غلام دی. اتفاق ته ګوره، د خدای شان ته ګوره. په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو. چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړه، وی دا زامن خو یې ټول لوپران دي، دي له خو بادشاهي نه شو ورکولی، هغه هلک را غوښتل غواړي. نو لاړل هغه سوداګر پسې ګرځېدل، هغه یې را پیدا کړ. نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کښېناو مفتو کې. نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته، وی دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو، ما له خدای را کړې ده، تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ. زه خدای م بیخ د هغه تحفو وباسه. سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي، دې سرمنې مرمنې وړې وې او نور څیزونه هغه ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل. او دا مسلمانان چې دا کم 6 اتیا مسلمانان او 12 ښځې دي، دا زما د نن لکه میلمه غوندې بدلتی، زه اوسېږې بېغمه. نو صحابه کرامو خوشحاله. دا صحابه بیا کله رالل، دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته، نو دی مدینې ته بیا رالل. هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی، دی رستو راغلی دی. حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس تو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، 9 هجري و په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړ، نو دی مدینې منورې ته رالل. او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه. نجاشي له لاړل، وی مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ، هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تال اجازت لراغلی یو. وی خمال اجازت لراغلی یې، وی یو. وی لاول خو دلته راشه ما ته کلمه شهادت وروی چې زه مسلمان شم. خدای مسلمان که. دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وا، د چا لور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی، هم پکې ده. د هغې خاون وفات شو په حبشه کې. هغې تقاضا وکړه، وی ما نبی علیه السلام سره که نکاح وشي نو ښه به. نجاشي د خپل ځان نه 500 روپۍ مهر هغې له ورکړه او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې وله وتړله. او یو خپل غلام یې ورسره که، یو نوکر دی مسلمانانو سره کا. وی ښه په عزت به مدینې ته رسوی، سپیشل کشته والا برابر کړه، بل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروتوکول غوندې شکل کې. او ته به لاړ شې نوکر ته وی، او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسې، او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي. مسلمانان را ورسېدل، هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده. چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی، زه مسلمان شوی بالکل. او د الله په روی ستانه سوال کوم چې ماله د خدای په دربار کې بخښنه وغواړه. نو نبی علیه السلام وله 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه، الله ته وبخه، الله ته وبخه. او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو، د تمنا کړې وه چې زه به د نبي علیه السلام ملاقات له راځم، خو غریب بیا مړ شو، وفات شو، ملاقات نصیب نه شو. نو چې کله وفات شو، نو نبی علیه السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې، وی ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی.
وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی او وی ما ته جبریل علیه السلام دا مو وی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه. وی مې چې یو بلکل جنازه کول غواړم. نو نبی علیه السلام ځان سره صحابه کرام وویستل د مدینې منورې د جومات نه بار او وی جبریل علیه السلام په یو وزر د ځمکه وواله. وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نه نو پیغمبر علیه السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه را بعض خلک کوي، ولې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وی دا د نبی علیه السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې ده، لیکن نورو په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، مونږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیه السلام وی ما ته جبریل علیه السلام د ده دا کټ را ښکاره که ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام په حاضر سړي جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نو نور د حبشې هر بادشاه ته بدوي نجاشي به ورته وي چې دوی کله په دې کې نامراده رالل د مکې دا کافران او قوم ته وي چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو. هغه خپل سرمنې مرمنې هم راته را پشا کړې او تحفې تحایف هم را پشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابو طالب حبشې نه نامراد رالل. په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې محکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو، وی داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ. بنو هاشم چې کم د نبی علیہ السلام قوم دی، مکمل بایکاټ. داسې بایکاټ ورسره کوو او خیفی بني کنانه یو ځای د مکې سره خوا کې یو خوړ دی، هلته جمع شو. هلته جمع شو د مارونو لږ تعاونو کې ښه جومات کې د مونږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کارم په جومات کې وکړه، برم پرش واچو او د جنګلې منګلې تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو پیسې مول یو بل نه راغشتې دي، یو بل نه موله پیسې راغشتې دي او هغه مو دا قرضې مردې خلاصې کړي دي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته وي چې بار مونږ چندې نه غواړو، او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره نو دا جومات ته مونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غونې تعاون وکړي. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده. نو جنریټر مونږ له پر اوس کال چې اغشت دی خو شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې دی یو پی ایس والو هغه ښي په هغه شور هم نه کوي. نو که د چا وس کېږي او پر رالې واغېسته خو ډېر به ښه شي. یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي او که نه نو دا مو نیت دی ورته، نو مهرباني وکړئ لږ یو پټې تعاون پکې وکړئ. ښه به هر کیف میټینګ یې وکړه په خیف بني کنانه کې، وی د مسلمان خلاف بایکاټ کوو. نو فیصله په دې وکړه چې نه به ورسره خبرې کوو مسلمانانو سره، بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به هم نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به پې سلام اچو، نه به جواب اخلو، نه به پې شی خرڅو، نه به ته شی اخلو. مکمل بایکاټ، دا سوشل بایکاټ چې ورته وایي. اشمانو شغې مو سوشل بایکاټ چې ورته وایي دا به کوو. تنګ شو مسلمانان ځکه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي. نو د ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب، هغې ته مسلمانان منتقل شو. او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه یو کاغذ یې ولیکه او په هغه کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک و چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا هم دلته ټک واله. نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه او دا څه ورته ویلې کېږي هغه نوم سره هیر شو، هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نو خو عکرمه دی خو به هر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت کې. هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو، هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه. خو مسلمانان تنګ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو. هلته به څه کول، نه پې چا شی خرڅو، نه ته چا شی غېسته، نه چا خبرې کولې، نه څوک ته جواب اخلي. نو دومره تنګ شو مسلمانان، دومره
چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې او دا کبلې به م را شکولې، په دې به م خپل وخت تېرو. او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو نو سلون غوندې شي باندې مې لاس ولګېده، ډېر اوږې وما. وی روچت مې کو، په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې وو. وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړل. یو بل صحابي وی سرمن مې ومونته، سرمن. نو یا مې راوړله، نو او مې سوځوله، ایرې مې ترې جوړې کړې. نو هغې ایرې به مې لږې لږې خوړې، په هغې مې خپله ګزاره کوله. دا ژوند د صحابو. او دا لږ نه، دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجرې رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه، د سن 10 هجرې دا هجري نه ایشه نبوي، ځکه هجرت خو وروسته دی. حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 9 نبوي د پیغمبر 9 کالو د نبي علیه السلام، 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوي. او دا ظالمان به تلله په هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل، نو د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې جړل به، نو دوی به پورې خندل. داسې ظالمانو ظلم به یې کو. نو پکې هر قسمه خلک وي، بعضې پکې ښه خلک وي. نو یو کس پکې و، پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی. هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی، دا غوی خپل دین زمونږ دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو کو. او چې د بار نه به قافله راله او سامان به خرڅو، نو د مکې کافر به ورته ګورې په دې به نه خرڅوې، نو په مسلمانانو به نه خرڅو. او که خرڅو به نو دوی به ورته وي د دې 10 چنده زیات قیمت ووایه، نو دومره قیمت به وي چې به د اخېستو نو تنګ شو. حکیم ابن حزام یو اوښ رابار کو، 3 کاله پې تېر شو. اوښ یې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو، او چې څنګه یې بار کو نو روان شو، دې درې ته ور روان شو. دې کې ابوجهل ولیده، وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته، ته جوړ مسلمان یې، تا م ورسره ملګري کو. او هغه اوښ یې ترې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې را روان کو. چې دا کار دې وکړه. ابوالبختري دیم کافر دی، حکیم ابن حزام هم کافر دی. ابوالبختري هغه وی چې یاره دا څه شو؟ ابوجهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی؟ وی نه مونږ فیصله کړې ده. وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوله، دا خو زمونږ تربوران او رشته داران دي، نو ځکه دا فیصلې دي کړي. په جګړه شو، ابوالبختري او لینده و سره واغې اوچته کړه، ابوجهل یې په دا سر و، سر یې وله وینې کړه، جګړه جوړه شو. هشام ابن عمر دا یو بل کافر و، دا هغه هم پکې رشته دار و. هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک او درې ته بوته پټ او دغسې ورشاړه مسلمانانو ته. بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې ښه صالحان، صالح معنا مسلمان نه، لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغې را یوځای شو. چې را یوځای شو وی دا فیصله ماته و، دا مسلمانانو سره ظلم دی. اخواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده. یا څنګه ده؟ وی خدای پاک ما ته د اطلاع راله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه ټکوالی دی، نو هغه وینو خوړلی دی. یو د خدای نوم پاتې او باقي وینو خوړلی دی. ورشه کافرانو ته ووایه. نو چې هر کله هغه وینو خوړه او کاغذ ختم شو، نو د دوی شیلال ختم شو، د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي. ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه. دوی خو یې نه اورېدل، خبرې ورسره نه کولې. هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو، هغې وی نه دا بایکاټ ختمو. فیصله په دې شوه، وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ، که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کو، اکې نه یې خوړلي نه به یې ختمو. بس مجبوره شو کافران. خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویې سپړده، نو د الله د نوم نه ما سوا چې څومره حرفونو ټول وینو خوړلي، بایکاټ ختم شو. دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په درب او په کبل خپله زندګي تېره کړه. د څه د خاطره؟ د اسلام د خاطره، د دین اسلام د خاطره. د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی. چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړو، د حج نه فارغ شو، نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو. د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل. وی یو وخت کې دې دی کې
زمون خلاف د بایکاټ فیصله شوی او زمون خلاف کاغذ دلته لیکل شوی دی اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریا ادا کوو نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمام کړی و زمارونو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی ام مجبوره شو روان شو حبشې ته وی زه حبشې ته ځم هجرت کوم چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی ابوبکر څه کې وی بس قوم مې نه پرېږدي زم حبشې ته نه نه ستا غوندې سړی چې ته زموږ نه بار تلی شي ته خو ډېر ښه سړی ته خو د کونډو رونډو خدمت کې یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي زه دله امن در کوم ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړی ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه ده نه ټول لاړل زموږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي کافرانو ورته څه وی داسې کار دی ابوبکر موږ پرېږدو غږ ورته نه کوو خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جړل به یې ورسره ډېر نرم دل نه مونږ یریږو زمونږ ښځې ورته ودرېږي او زمونږ بچي ورته ودرېږي نو اصلا زمونږ ښځې او زمونږ بچي چې ته مسلمانان نشي نو مونږ دله امن ورکو ابن دغنه چې تا امن ورکه زمونږ هم امن خو ته دا مهرباني وکړه پنام ولا ورکړه ته دې پوهې کړه چې دې دا خپل قرآن کور دننه پټ وی ابن دغنه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پنۍ درکړه څوک به هم درته غږ نه کوي خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه وی ډېره ښه ده اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کو قرآن به پکې لوسته بس ټینګ نه شو بیا بار راووته دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او پس تلاوت د قرآن شریف به پکې کو او جړل به یې ورسره څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړو نو کافر لاړل هغه ابن دغنه پسې وی تا وله پنۍ ورکړې وه او شرط یې پېښې و ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې ده خو بیا راوتلی د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره داسې وکړه چې د دې خپل شرط ته پابندي پې ولګوو چې دې کور کې دن نه کوي او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو ته ته خپل امان واپس واله ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي ده تا وله امان ورکړی دی ته ته امان واپس که مونږ پیشه ابوبکر پیشه مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار هغه راغی ابن دغنه ته یې وګوره تا له خو ما امان در کړی پنۍ مې در کړه ما دې ذمواري واغېسته نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه بار بیا راووتې وی نشم صبرېدی د خدای قرآن پټ نشم لوستلی نشم ټینګېدی وی ښه نو که سر باندې چا بار غزار وکړو نو دا خو زما بېعزتي ده پنۍ ما در کړې ده ما ته خپل امان واپس که او یا دننه خپل تلاوت کوه ابن ابوبکر صدیق ورته څه وایي وایي ما تاله خپل امان واپس در کو ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دی دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدلې بیا چې د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال او عام الحزن ورته وایي ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو پیغمبر علیه السلام سره خو د ډېره مینه کوله او نبی علیه السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام وله راغی او د مکې دا کافران تیګې چاپېره ټول تو دي نبی علیه السلام ورته کاکاجي دا کلمه ووایه زه پوه شه او خدای پوه شه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه ابو جهل ورته څه وایي اترغب عن ملت عبد المطلب وی د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت عبد چې بس زه بل دین نه قبلوم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زور خپل دین قبلوم نه قبلوم او ساتې ووتل کافر مړ شو ورته پته ده لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی بس ایمان یې نو نبی علیه السلام څه وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یې منع کړي نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه غواړي کافر خدای نه بخي
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو د ده بخښنه نشته. نور که خدای غواړي وبخښي، کفر او شرک خدای نه بخښي. 3 ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته پس حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو. خو د پیغمبر علیه السلام بیبي مو خو ډېره زیاته خدمتګاره وه او ډېر لاس به یې کوو نبي علیه السلام ته، تسلی به یې ورکولې. نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن و. 3 کاله په شی به ابي طالب دره کې، او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات. نو ځکه عم الحزن ورته وایي. نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طائف ته. هغه واقع د طائف انشاءالله ابله ته بله جمعه کې ووایو. خو صرف دومره مې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی دی، څومره خواری کړی دی. دا راته د دې دین قدر در سره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر در سره پیدا شي چې د دې نه خبر شي او د خپل ښکلي پیغمبر د حالات او تاریخ نه خبردار شي. جمدی قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کړي. څوک چې د خپل مشر تاریخ هیروي دا جمدیني، دا مړ قوم.